دا د قبر عذاب څنګه وي ورته د قبر عذاب کې دونه کنفیوز یې که نه چې څنګه وي نبي علیه السلام خو شته خو چې اوس د پیغمبر حدیث خو ته منې نه ته وایې چې دا به څنګه وي نو راشه د قرآن نه هم لږ تپوس وکړه چې دا فرعون سره د قوم نه سار هم په اور پیش کېږي او دا ماښام هم په اور پیش کېږي نو خوبو وړی دی دا څنګه وی د دې څنګه جواب وکول د قرآن نو بیا به دې هغه څنګه په ذهن کې کینی چې هغه حدیث کې دي دا کله چې ته خپل عقل او د خپل رای او د عقل دوربین قرآن او حدیث ته ولګې دا ستا د ګمراهۍ او د تباهۍ آغازي کله به په عقل باندې فیصلې نه کوې کله به په خپل رای باندې نه چلیږي چې بل چا یو شبهه پیش کړله وسته لګې هغې پسې روانې الله فرمایي فرعونیان سار او ماښام په اور پیش کېږي حال دارې چې خو میان خوړلي دي ټولې غرق کړه او فرعون بدن یې غاړې ته کو او الله ورته ویلي چې زه تا د خلکو دپاره عبرت ګرځوم تا نه به خلک عبرت لي چې دا هغه کس کنه چې د ویل انا ربکم الاعلی زه ستاسو ډېر لوی رب یم نعوذ بالله من ذلک د ربوبیت دعوې چې کړې وه نو څنګه چې دا زموږ عقل کې نه راځي او ایمان هم پې دی قرآن وایي چې فرعونیان سار او ماښام په اور د جهنم باندې پیش کېږي نو دغه شان دا حدیث هم زموږ نبي وایي دا د خاورو ډېری نه دی لاندې دي کې عذاب هم شته او لاندې دي کې نعمت هم شته یا دا د جنت د باغیچو نه باغیچه ده او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده مونږ یو زمونږ خوږه نبي صلی الله علیه وسلم زمونږ پې سل په سله ایمان دی زمونږ پې سل په سله ایمان دی او د دې زه اکثر مثال پیش کوم د دې ملګرو د پوهې دپاره اکثر د جنازو موقع یادسي جنازګاه کې موقع میلاوه شي نو زه دا مثال پیش کوم چې زمونږ خواته یو انسان پروت دی یو ملګری او د اوړي غرمه ده او ناست یو مونږ او دا ملګری قلار ویده شو مونږ ګپ لګو مونږ خوب ونه کړو که نه او هغه لګېدی څه کوي خوب کوي خبرې ته هم توجه ده نو مونږ ملګري څه وایو هلکه ده خو مزې وکړه یار د خوب وکړلو خوبونه ډزوي خلک مزې وکړل یار مونږ دا دی خوب مو ونه کړو او دا په مزو کې دی او په دې وخت کې چې دا زما ستا خواته پروت دی او مونږ یې وګورو او مونږ یې د مزې وکړې او په دې خوب کې په د عذاب سټارټ دی خطرناک خوب لګېدی یې دشمنان ترې راتاو شوي دي چړې ورسره دي او مرۍ وله پرې کوي یا ته اندامونه پرې کوي یا یې په دې خېټه کې وایي یا چا ورته ټوپک نیولی دی یا یې څوک د کمر نه غورځوي یا دی سیند ته غورځېږي یا سیند راخستی او چغې وایي نو ده باندې عذاب سټارټ دی او ما ورته پې پوهېږو خواته هم پروت دی خواته هم پروت دی او نه پې ته پوهېږې نه روغ جوړ دی ښه برابر ښه سور کې دی مونږ یې مزې وکړلې چې په دې باندې ته نه پوهېږې چې خواته دی پروت دی او بیا چې یو دم راپاسي بیا څه وایي و شکر الحمدلله خټ عذاب کې وم یاره دا ډېر خطرناک خوب مې ولید ښه دی چې دا خوب دې پریشانۍ که نه دومره سخت پریشانۍ چې په دې خپل راپاسېدو دی خوشحاله شي ښه دی چې دا وایي خوب ولکه ما خو ویل که دا رښتیا دي دا ګینې رښتیا په داسې مصیبت کې ګیر یم نو چې زما ستا خواته پروت دی ما ورته پې نه پوهېږو د خاورو د لاندې چې مړه کم کس پروت دی دې کې څه عقلونه چلی خو ووایه ای د الله نبي چې تا څه ویلي زموږ په ایمان دی مؤمن خو داسې وایي